دا یو خبر کوو بیا نن درس خلاصو. امام نووي رحمه الله وایي دا د عمراو د اطاعت د دې حکمت او فلسفه دا مختلف موارد چې موږ تاسې ویل دا ولې ضروري ده، ولې واجب ده، لازم ده. د دې وایي څه حکمت او فلسفه ده؟ هغه وایي دغه احادیث دي دا ټول راغلي دي دا په شرح د مسلم کې دی. وایي شرح د مسلم کې وایي دا احادیث ټول راغلي په ترغیب على السمع والطاعه في جميع الاحوال، په ټولو حالاتو کې، که سختی و، که آسانی و، که خفه وي، که خوشحاله وي، که ترجیح دی بل و په تا باندې، حتی کې ته وهل، حتی کې تا مال اخیستل، بیا به هم ته اطاعت کوي. وایي دا ولې؟ وایي د دې سببها اجتماع کلمة المسلمین. وایي سبب دا ده چې د مسلمانانو خبر راغونډ شي، د مسلمانانو خبره یې وسي. فإن الخلاف سبب لفساد احوالهم، دا اختلاف دا سبب د فساد د احوال د مسلمانانو ګرځيږي. فی دینهم و دنیاهم، هم دینی کارونه خراب سي، هم دنیا خراب سي. دینی کارونه بس عبادت، اطاعت، بندگی، جماعتونه دام خرابيږي، د دنیا کارونه تجارت دام خراب سي. نو خیر ده یو پتا که سختی راغلی ته قبول کړه، یو پتا که ترجیح راغلی منصب نه حاصل سوی ته برداشت، یو د تا که چرته مال اخیستل سوی دا برداشت، یو ته مثلا که چرته یو دوره دو دوري دی خوړلې دا برداشت. خو نور خو به ټول امت مسلمه دا خو به په امن او په امان نه کان. لکه موږ پښتو کې وایي د یو سپږې لپاره به وایي پوستین ورته نه اچوي. نو ته داسې مه کوه د یو ځان لپاره راځي ټول دغه اتحاد او اتفاق دا خرابوي. وایي نو د دې په دا مختلفو حالاتو کې اطاعت واجبول وایي د دې سبب دا د اجتماع کلمة المسلمین، د مسلمانانو خبر راغونډ شي. ځکه په خلاف او په مخالفت کې په دې کې وایي لوی تاوان ده، هم دینی هم دنیوي.